یو نظم به درسره شریک کړمه. نوی نظم دی چې نن د یو مور قصه کوم. نن د یو مور قصه کوم، د یو کور قصه کوم چې مور زما دنیا ده، مور د هر چا دنیا ده. واه ډېر ښه. مور زما دنیا ده، مور د هر چا دنیا ده. مور دنیایي جنت دی، زما زندگی جنت دی. واه ډېر ښه. هسې چې کور له لاړ شم خپلې مور له لاړ شم، هسې چې کور له لاړ شم خپلې مور له لاړ شم. زما نه تپوس کی د هر چا نه تپوس کی بچیه کم ځای وې تو زر ترېنه غاړه وځم ورله جواب ورکمه. هسې بهر ته وتم ملګری څنګ له تلم. واه ډېر ښه. بیا دا خبره وکړي د غم سندره وکړي بچیه خیال ساته خپل حال ساته. ورله د ها جواب ورکم په خندا جواب ورکم. هغه بل څوک نه دی چې په چا خفه شي، هغه بل څوک نه دی چې په چا خفه شي، صرف مور د په هر چا خفه شي. واه ډېر ښه زبردست. که مور دنیا کې نه وی ستا به په چا کې نه وی، که مور دنیا کې نه وی ستا به په چا کې نه وی. بچي اوس څه کوي دودا ښه نه کوي، بچي اوس څه کوي دودا ښه نه کوي. ورته غوسې کوي ټولې لانجې کوي، ډېر ښه. ورته غوسې کوي ټولې لانجې کوي. خو مور بیا هم غلي ورته څه نه وایي، وایي پوی بشي نادان دی لا زما د زړه ارمان دی لا. نقیبه دا ارمان وله زرې نه کې ورله جوړې تورې تیارې نه کې. یاره دا یو کلي بیا ووایه ډېره مزه یې. نقیبه دا ارمان ورله زرې نه کې ورله جوړې تورې تیارې نه کې. ډېر ښه زبردست. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا و نقیب خان نقیب چې ستاسو سره خپل غزل او نظم شریک کو. زمونږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه دغه شان د ایرو نه چې کوم پټ لالونه تاسو ته د یادونو په مازدیګر موږ را مخامخ کوو، نو زمونږ سره د نقیب خان نقیب د یادونو په مازدیګر کې دا اولنی پروګرام چې ستاسو سره شریک کو. او کوشش به کوو چې د نقیب خان نقیب نه په آینده وخت کې نور هم څه ښه شاعري ښې غزلې واورو. زمونږ د یادونو مازدیګر پروګرام سر ته رسي، د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.